دوستانو د خپرونې په دې برخه کې به د کندهار ولایت لور ته لاړ شو او د کندهار ولایت کې به د کندهار ولایت د ښاروالۍ له ویان سیف الله عاصم سره پر دې خبرې وکړو چې په کندهار کې سږ کال یا هم د 1402 کال کې کومې لاسته راوړنې لري، څه یې کړي دي، د ښار د ښېرازۍ دپاره یې څه ترسره شوي دي، د دې تر څنګ کومې پروژې لنډمهاله پروژې هلته تطبیق شوي دي، څومره لارې او کوڅې جوړې شوي دي، پر دې موضوعاتو ورسره خبرې کوو. عاصم صاحب ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه ښاغلی الکوزی صاحب. زه هم تاسو ته او د شمشاد تلویزیون ټولو درنو لیدونکو سلامونه وایم. علیکم سلام. سهار مو څنګه راپیل کړی عاصم صاحب، که د کندهار د سهار راته ووایي؟ الحمدلله سهار مو ډېر ښه پیل کړی دی، ډېر د خوښۍ سهار دی او هوا هم ډېره مناسبه هوا ده او څه ناڅه وریځ هم ده اوس کندهار کې. امید مو دا دی الله تعالی چې الله تعالی ښه د خیر بارانونه وکړي. امین امین. رابه شو د 1402 کال د پروژو په اړه که راته ووایي یا روان کال مو څومره پروژې تطبیق کړي؟ ډېره مننه ښاغلی الکوزی صاحب. کندهار ښاروالۍ په دغه روان کال کې ډېرې لاسته راوړنې لري. د ښار په مختلفو سیمو کې ډېرې قابلې پروژې تطبیق کړي دي. د هغو د څخه یو د سړکانو کریزي کولو یادونه کوو. بل د ښار مختلفو ناحیو کې د کوڅو او چوریو کانکریټ ده. همدارنګه د ښار د ښایست لپاره او د ښار د روښانتیا لپاره مو بېلابېلې لاسته راوړنې لرو او ډېر ښه مو ترسره کړي دي الحمدلله. څومره سړکونه مو رغولي دي یا هم پخ شوي یا د قیرزۍ که راته ووایي د ښار په مناطقو کې؟ په دغه کال کې موږ تقریبا سړکان چې څومره سړکان قیرزي کړي دي د 4.9 زره متره مربع په اندازه سره موږ سړکان قیرزي کړي دي. همدارنګه مو مختلفو کوڅې دا چرۍ کانکریټ کړي دي. د سړکانو د قیرزي څخه موږ کندهار کې ډېرې مهمې پروژې عملي کړي دي. د کندهار ښار د دارالمعلمین سړک دی چې دا موږ په اساسي ډول سره ورغوي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. بل د میرزو شابرک په سیمه کې یو مهم سړک موږ ورغوي، د دې کار بشپړ شو او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. بل کندهار کې تر ټولو ډېره غټه او مهمه پروژه چې لومړی فاز یې بشپړ شوی دی او په دوهم فاز یې هم کارونه روان دي، هغه د شکافر دروازې سړک دی. لومړی فاز یې بشپړ شوی دی، د دوهم فاز کارونه یې په چټکۍ سره روان دي، تقریبا تر 80% پورې کارونه شوي دي. بل مو د ښار په مختلفو سیمو کې په مختلفو ناحیو کې د سړکانو کریزي ترسره کړې ده او کارونه یې روان دي او همدارنګه مو ډېرې بندې لارې سره وصل کړي دي. راځو په وار باسم صاحب، راځو ټولو ته به راګرځو. دا راته ووایي چې څومره پیاده روونه یا هم هغه د پلی تګ دپاره مو لارې جوړې کړي دي یا هم هغلته کانکریټ شوي دي یا هلته کاشي یا څه لګېدلي دي، څومره ځایونه ترسره شوي دي د ښار په نواحیو کې؟ ناحیو کې الکوزی صاحب زموږ د ښار په د کندهار ښار 15 ناحیې دي. په دې ټولو کې موږ د لارو د پیاده روونو کانکریټ کول جریان لري. په ټولو ناحیو په هر ګذر کې کانکریټریزي روانه ده سوې ده. ځینې کارونه بشپړ شوي دي، ځینې لا هم تر کار لاندې دي. په دې کې بیا د ښاروالۍ په بودیجه سره ترسره شوي دي او مختلف بیا د همکارو مؤسسو په همکارۍ سره ترسره شوي دي. الحمدلله د ښار داسې ناحیې دي نه چې په هغې کې چې موږ د بیا رغونې کار نه ترسره کړی. څومره ترسره شوي دي؟ که د دې کارونو په اړه راته ووایي چې دغه کارونه تر کومه بریده پورې رسېدلي دي، سلنې په حساب یې که راته ووایي؟ څنګه الکوزی صاحب؟ که د سلنې په اړه راته ووایي چې څو سلنه به یې کارونه بشپړ شوي په دغه نواحیو کې چې تاسو یاده وکړله 15 ناحیو کې د کندهار ښار تاسو د پروژو کارونه تطبیق وویلې چې د کانکریټ او د پیاده روونو یا پلی تګ لارې جوړېدل دي. دا چې مالي کال یا انکشافي کال مخ پر خلاصېدلو دي، زموږ هم تقریبا ډېره حصه کارونه بشپړ شوي دي، تقریبا تر 15% پورې زموږ کارونه بشپړ شوي دي او پاته به هم انشاءالله 15-80% بشپړ شوي دي او پاته به هم د کال تر اخره پورې بشپړ شي. د ښار د صفایي لپاره مو څه کړي دي؟ د ښار د صفایي لپاره مو الحمدلله د ښار په مختلفو په ټولو ناحیو په هر ګذرونو په هر محل کې موږ کثافتاني ځای پر ځای کړي دي د کثافاتو د راټولولو لپاره چې درانه هېوادوال کثافات راوړي په دا کثافتانیو کې اچوي. بیا زموږ د تنظیم پرسونل شپه ورځ یوازې د ورځې کار نه کوي، الحمدلله د شپې مو هم د تنظیم پرسونل ډېر په شوق او مینه سره کار کوي د دې ښار د ښایست لپاره، د دې ښار د صفایي لپاره، د سړکانو جارو کشي په شپې سره کېږي هغه ځایونو کې
په هغه کې د ورځې کار نشي ترسره کېدلی، ګڼه ګوڼه زیاته وي. هغه زموږ د پرسونل د شپې ترسره کوي او هغه ځایونه چې بیا ګڼه ګوڼه نه وي او عامو خلکو ته مزاحمت نه وي هغه بیا د ورځې ترسره کېږي. د ښار ټوله چرۍ د سړکان جاروکشي روانه ده. کثافات چې کوم دا د ښار څخه لرې ویل کېږي ټاکلي ځای ته، په هغه ځای کې ذخیره کېږي. بله پخوا یا هم که څه موده وړاندې هم تر ډېره بریده خلکو شکایت درلود، ویل چې که یو ځای نه وړل کېږي داسې ځایونو ته نه وړل کېږي، بیا ځینو ځایونو کې کورونه دې سر نږدې کېږي. داسې کوم ځای تاسو ټاکلی ځانګړی چې هلته دغه کثافات ویوړل شي؟ الکوزی صاحب دغه یوه یادونه به وکړم چې دا خلک وایي دا کثافات چې کله موږ د صابون یا چرۍ پاکېږي دغه مواد چې د چرۍ څخه راایستل کېږي دا خو داسې لنډ مواد دي. بیا که موږ په موټرانو کې د ښار په منځ کې دا تېروو یا د میانکو علاقې ته وړو یا د شوراندام د دامان علاقه دغه ځای ته موږ دا کثافات وړو، دا که موږ په موټرانو کې وړو دا طبیعي خبره ده. د موټرانو څخه به دا اوبه تویېږي، د سړکانو پر منځ به تویېږي، نو دا تر هغه ډېره چټلي رامنځته کوي. دغه شان چې موږ په کومه ساحه کې کثافات راټولوو دا د موقت وخت لپاره په یو خالي ځمکه کې اچوو تر څو دا اوبه یې وچ او بیا چې وچ سي بیا بېرته موږ دغه کثافات انتقالوو د ښار څخه لرې لکه د عمان ولسوالۍ کې ځایونه ټاکل شوي چې په هغه ځایو کې دا بیا غورځوو. بله د سرسبزۍ په اړه که راته ووایئ، د کندهار ښار ته مو د سرسبزۍ څومره پلان نیولی؟ له همدې وروسته په کندهار کې د نن او سبا باید د نیالشانۍ کارونه شروع شي ځکه هغه ګرم ولایت دی او وروسته بیا نه کېږي لکه د کابل په څېر چې موږ یې په هود کې شروع کړي یا په حمل کې. او دا ډېره ښه خبره ده. سرسبزۍ لپاره خو الحمدلله موږ چې په دغه تېر کال کې څومره نیالان یا درختې کښېنولي دي ښاغلی الکوزی صاحب، دا تقریبا 1,000 څخه زیات نالان یا درختې موږ د ښار په مختلفو جادو او مختلفو ځایونو کې کښېنولي دي. یوه ښه مهمه لاسته راوړنه دا ده چې مخکې به موږ که درختې وې که به دا د ګلګلاب قلمونه و نالان به و دا شان به موږ د یو ګلخانې سره قرارداد کوو، دا به مو د دوی څخه په پیسو باندې رانیول او بیا به مو ښار په مختلفو جادو ځایونو کې کوله. الحمدلله زموږ په دغه وروستیو کې یوه مهمه لاسته راوړنه دا ده چې خپل ګرین هاوسونه یا دا زرغونې شنې خونې لرو، دا مو جوړې کړي دي. نهالان دا شان الحمدلله د خپله ځانه څخه دي په زرهاو نهالان او دغه د ګلانو قلمونه مو ایښي دي او دا بیا په پسرلي کې د دې څخه د ښار په مختلفو سیمو کې په مختلفو جادو کې استفاده کوو د ښار د ښایست لپاره او د ښار د زرغونتیا لپاره. بله همدغه بله زینتي برخې ته به یې راشو. څه مو کړي دي د ښار د ښایست لپاره له دې چې دا طبیعي ښکلا ورکوئ، نیالګي ږدئ او تر څنګ ګلان په ځینو ګلدانیو یا هم په سکیجولونو دې هغه کې راځي، نور مو څه ترسره کړي دي د ښار د ښایست لپاره؟ د ښار د ښایست لپاره الحمدلله یوازې د سرسبزۍ په برخه کې نه، موږ د ښار د روښانتیا لپاره ډېرې مهمې لاسته راوړنې لرو. الکوزی صاحب د ښار مختلفې سیمې چې مخکې به تاریکه وې، د شپې به روښانتیا نه درلودله، په دې وروستیو کې موږ په هغو سیمو کې سولري او برقي څراغان نصب کړي دي. د شپې هغه سیمې روښانه سوي دي او د ښار ښایست ورته څو چنده سوی دی. د مثال په ډول زه تاسو د بېلګې په ډول یادوم لکه د کندهار کې د شهیدانو څلورلارې څخه تر مدد څلورلارې پورې د حق پارټي دغه اوس روښانه سوی دی، د شپې دا مخکې نه و روښانه. دا ډېره مهمه راوړنه ده او د ښار زړه دی، خلک یې ډېر د دغه هرکلی وکړي. بل زموږ شاه بازار دی، شکاپور بازار دی، دا روښانه سوي دي. بل کابل بانک ته څلورلارې څخه تر مسلم څلورلارې پورې او د شهیدانو څلورلارې څخه تر ډنډ څلورلارې پورې دغه جادې موږ روښانه کړي دي او دغسې نور کړي دي. او بله مهمه خبره دا ده چې یوازې موږ دغه سړکونه چې روښانه کړي، دغه لاسي ریډیوالان چې دي، دغه ګاډي کراچي تاسو ورته وایستې، دغه چې په مخ ساحو کې ولاړ دوی ته موږ اوس سولري څراغان ورکړي دي، شمسي هندارې مو ورکړي دي. دوی چې کله خپل کاروبار کوي امید د دې خپل کاروبار دغه ریډي چې ده دغه روښانه اول په ضمن کې دا کوم ځای کې چې دی ولاړ دا ساحه هم ورسره روښانه وي. نو پخوا به ډېره تاریکه وه، ډېره بدخوندي به، اوس الحمدلله ښار یو بله نوې بڼه پیدا کړې ده او ډېر ښه خوند کوي. بله دې ته به بېرته راوګرځو بیا، خو د ښار کې د څلور لارو راته ووایي چې څومره څلور لارې رغېدلي دي، جوړې شوي دي د ښاروالۍ له لوري؟ څلور لارې مو الحمدلله په دې وروستیو کې په دغه کال کې موږ تقریبا څو څلور لارې رغولي. دا څخه یوه مهمه څلور لارې هغه د حضرت بابا څلور لارې دي، د ښار په منځ کې یعنې موقعیت لري. د دې د رغولو کار روان ډېر ښه په ډېر ښه ډیزاین سره جوړیږي او کار یې تقریبا 15.9% بشپړ شوی دی او د دې کار انشاءالله خلاص او بل مو د
کندهار کې د زړې قومندانۍ سره د دې مخ ته څلور لارې په اساسي ډول ورغلو، ډېر ښایست ډېر ښه ډیزاین لري او دا شاته یو ډېره ښکلا ورکړې ده. بله ځینې څه چې د کابل په شمول باندې یو ځای شو، لکه د ترافیکو د ښاروالۍ ریاستونه سره یو بل ته ورغلل، ترافیک د ښاروالۍ سره یو ځای شو. که دا راته ووایي چې ترافیکي اشارې څومره په کندهار کې شته، هلته څومره مراعات کیږي د خلکو له لوري، ډرایورانو له لوري، که د دې راته ووایي. ترافیکي اشارې الحمدلله د ښار په ټولو ساحو کې په هغه څلور لارو کې په ښار کې موقعیت لري، په دا ټولو کې ترافیکي اشارې ځای پر ځای شوي دي او په داسې ځای کې موږ الحمدلله ترافیکي اشاره نه لرو چې هغه دې تخریب شوي خرابه شوي دي او د استفادې نه وي. یوه ستونزه مخکې دا موجوده وه چې عام هېوادوال د دې سره ډېر بلد نه وه، تر ډېره حده نه عمل کوي. اوس الحمدلله ورځ تر بلې خلک دې ته متوجه کېږي چې ترافیکي اشارې مراعات کړي او په دې پوهېږي که چېرې موږ مراعات نه کړو د ترافیکي پیښ سره مخامخ کېږو او خطر خو موږ ته نه راجع کېږي، نورو خلکو ته او موږ ته هم راجع کېږي. الحمدلله ورځ تر بلې خلک په دې پوهېدلي چې موږ ترافیکي اشارې مراعات کړو. عاصم صاحب، بله وخت ډېر کم دی. عاصم صاحب، که دا راته وایي چې څومره بند لارې یا هغه ورک سړکونه مو د خلکو پر مخ پرانیستي دي؟ دا د ډېره ښه مهمه پوښتنه وکړل. په کندهار کې موږ ډېرې مهمې بندې لارې سره وصل کړې، هغه چې د کلونو راهیسې بندې وې او ډېره لنډه لار ډېره اوږده کړې او پر ځینو سیمو کې ډېره ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. د هغه د جملې څخه شاکر القوزي صاحب د عبدالله کارتې څخه تر یخ کارېز کې دلته یو سړک و، دا موږ اوس وصل کړي، کار یې اوس روان دی الحمدلله. په یوه میاشت یوه نیم میاشت کې بیا کار بشپړ شي. دغه سړک خپله دغه ساحه چې موږ وصل کړه دا 130 متره دی. په دې سړک چې دغه مخ دا به د شکاپور دروازې پر چوک باندې دا خلک راګرځېدل، یو خو دغه لار تقریبا 3 کیلومتره یا 2.5 کیلومتره کېدله، یو خو دغه ساحه دونه دغه د شکاپور په دروازې باندې دومره راشو چې د 15 دقیقو لاره به په نیم ساعت کې هم نه ورکړي، ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وه. نو اوس د دغه لارې په وصل کېدلو سره هغه ګڼه ګوڼه کمه شوه، ډېره لاره کمه شوه. بل موږ د دارالمعلمین او بایپاس عمومي سړک دا مو سره وصل کړه، دلته مو ځمکه استملا کړله، دغه دوې لارې مو سره وصل کړې. بل مو د نجار په کاته کې د عصبي سړک و د شکاپور دروازې عمومي سړک په ډېره لنډه فاصله کې دا سره وصل کړله او په پلان کې لرو هغه ځایونه چې نور هم بند وي هغه به هم انشاءالله خلاصوو. ډېره مننه عاصم صاحب. په راتلونکي کې به بیا هم تاسو له ځانه سره ولرو، د کندهار د ښاروالۍ په اړه به نور معلومات هم له تاسو واخلو. نړۍ مننه، اوس خوشحاله شېبې ولرئ. ډېره مننه.